أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. دا د سورة بقرة 19 نمبر آیات مبارکه ده. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه بیان شوی ده. بیا د دې آیات مبارکه چې څوره مفردات دي داغي تشریح او داغي وضاحت اوس نننی درس کې بیانولی شي. مونږه ترجمه لفظی دارنګې کړې وه او کصیب من السما، یا حال د دوی پشان د غټ څاڅکو د باران ده. من السماء د اسمان د طرفنا یا بر طرفنا. دلتا اول مفرد لفظ د او ده، او کصیب من السما. لفظ د او علمی لحاظ باندې د تفسیر په اصطلاح کې او مختلفو معناګانو د پاره استعمالیږي. مونږ دلته کې صرف یو معنا اخلو، هغه دا چې لفظ د او د پاره د تنویع ده. تنویع سمانا؟ تنویع دا مانا مخکی یو قسم د کافرانو مثال بیان شلو، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. کوم چې ښکاره دشمنان د قرآن مجید وو. او کصیبین دلتا بل قسم د کافرانو بیانیږي چې هغه پټ دشمنان د قرآن پاک دی، چې عبارت ته د منافقانو نه. نو الله جل جلاله او کصیب لفظ د او ځکه بیان کړلو چې دا قسم منافقان دلتا الله جل جلاله لفظ د او ځکه بیان کړلو اشاره کوي دې خبرې ته چې مخکې یو قسم ته کافران وو، دا د اوس بل قسم کافران بیانیږي. دا دویم قسم کافران هغه منافقان دي. نو دا د قسم وضاحت لپاره، د نوع د وضاحت لپاره لفظ د او بیان کړلی شولو. دې نه وړاندې کصیب من السما لفظ د صیب ده. صیبن صیب لفظ ده. لفظی ترجمه مونږ د دې دارنګې کړې وه او کصیبین، یا حال مثال د دوی پشان د غټ څاڅکو د باران ده. من السماء بر طرفنا. د بارانه د پاره عام طور سره درې الفاظ استعمالیږي. اول لفظ د مطر، دویم لفظ د غیث، دریم لفظ د صیب. بیا په دې دریواړو الفاظو کې فرق دارنګي شوی ده. اول مطر عام باران ته ویل کیږي،
کله نا کله په قرآن مجید کې لفظ د مطرن چې استعمال شي هغه باران د پاره استعمالیږي چې الله پاکي پتور د عذاب باندې وروي، لکه د قوم لوط علیه السلام متعلقه وامطرنا علیهم مطرا، لفظ د مطر بیان شوی دی. نو مطر باران توایی لیکن د عذاب د پاره استعمالیږي. دویم لفظ د غیث و. غیث هغه باران ته ویلی شي چې د سختي وچکالۍ نه وروسته په شیبو شیبو سره وورېږي، هغې ته غیث ویلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت طیبه، د خپل نبوت مبارکه تشبیه ورکړې ده کمثل غیث، تعلیمی رادیو د باران سره هغه باران چې د وچکالۍ نه وروسته په شیبو شیبو سره وورېږي، د قادسالۍ نه وروسته په شیبو شیبو سره ورېږي. دارنګې په دې ځمکه باندې د کفر د نحوست سخته وچکالي تیره شوې وه، انسانیت د هلاکت په کناره او غاړه باندې ولاړ و. الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د علوم سره راولېږلو، لکه د سختې وچکالۍ نه وروسته باران وورېږي، انسانانو ته، حیواناتو ته، نباتاتو ته، ټولو دپاره ذریعه د رحمت شي. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دریم لفظ د سویب دی، کوم چې په دې آیات مبارکه کې ذکر کړل شوی دی. سویب هغه باران ته ویلی شي چې د پسرلي په موسم کې په شیبو شیبو سره او په غټو غټو څاڅکو سره وریږي. دا داسې باران وي چې د اسمان د هر طرف نه وریږي، عام وي. همدارنګې قرآن مجید او کصیبین د پسرلی د شیبو شیبو په باران په شان سره الله پاک نازل کړلو او د انسانانو د پاره یې د رحمت پیغامونه میسجونه راوړلو. او کصیبین یا حال د دوی په شان د غټ څاڅکو د باران دی، من السماء د طرف د اسمانه. لفظ د سما ذکر شوی ده. په لغت کې سما پورته طرف ته ویلی شي. زمونږ د سرونو د پاسه چې کوم چتونه دي دې ته هم سما ویلی شي. دارنګې باران د پاره هم لفظ د سما سوره زاریات کې براشي استعمال شوی ده. کله نا کله سما په معنا د وریځې سره هم استعمالیږي، لکه په دې آیات مبارکه کې او کصیبین یا حال د دوی په شان د غټ څاڅکو د باران دی، من السماء بر طرفنا، من السماء د وریځې نه. کله چې سما په معنا د وریځې سره شو په دې آیات مبارکه کې، نو ډیر نور آیاتونه مبارکه هم دارنګې دي چې باران د وریځې نه وریږي. او وروسته قرآن مجید کې لفظ من المزن الفاظ مبارکه براشي
په معنا د وریځې سره ده. فيه چې په دغه باران کې ظلمات ډېرې تیارې وي، ورعد او ګړ ګوړ وي، و برق برېښنا او بجلي وي. دلته بل لفظ ظلمات دی. ظلماتن تنوین یعنی دو پیشونه په آخره کې راغلی دي. نو دغه تنوین د پاره د کثرت ته د مقدار په اعتبار سره یا د کیفیت په اعتبار سره ظلماتون ډېرې تیرې وي. جمع ولې بیانوله؟ جمع ولې ذکر کړلی شوله؟ جواب هم دې انداز سره به کوو چې یو تیاره د تکې توري وریځ ده، دویمه تیاره د تکې توري شپې ده، دریمه تیاره هغه د باران په ورېدلو سره ده. دې وجې نه ظلماتن جمع ذکر کړلی شوله. بیا هغه باران چې هغې کې تکې توري وریځې وي، هغې کې توره تیاره یي، هر طرف نه باران وریږي، نو دغه باران په ډیر کثیر مقدار باندې یي. د دغه زیات مقدار د پاره ظلماتن لفظ په صیغې د جمع سره بیان کړلی شولو. ورعدنا رعد لفظ په معنا د ګړ ګوړ سره ده. دارنګې د وریځې آواز په معنا سره ده. او په ټول قرآن مجید کې دا لفظ د رعد دوه کرتې ذکر ده. که موږ نه څوک پوښتنه وکړي چې رعد لغوي خپله معنا څه ده، جواب به دارنګې کوو چې رعد خپله معنا دی لړزیدل. اصطلاح کې رعد څه ته وایي؟ آواز د وریځې چې هغه ډېر په شدت سره یې هغې ته رعد وایي. بیا ورعدن دلته کې تنوین ده، دو پیشونه بیان شوي دي. اشاره ده نکارت کی شدت طرف تا. رعدن سخت ګړ ګوړ یا سخت ګړز ګړوز چې د وریځې نه پیدا کیږي، د هغې د آواز نه منځته راځي، هغې ته رعدن وایي. نو ګوره قرآن مجید مثال ورکړلو صیب باران سره چې هغه عام وي، د پسرلي باران چې هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره وي. دارنګې قرآن پاک عام دی. باران د بره نه وي من السما، قرآن پاک هم الله پاک د بره نه رالیږلی دی. بارانه کې ظلماتون ډېرې تیارې وي، تیارې د شپې، تیاره د تکې تورې وریځې. دارنګې قرآن پاک کې قباحت کفر، قباحت شرک، مذمت گناهونو، هر گناه ظلماتونو، هر قسم کفر ظلماتون تیارې دي، هر قسم گناه ظلماتون دا تیاره ده. او لوی لوی تیری دی ځکه ظلماتونی جمع بیان کړله. دې نه وروسته لفظ د رعد وضاحت مونږ وکړلو. قرآن پاک کې رعد څه دی؟ بارانه کې خو رعد ښکاره دی، قرآن پاک کې رعد څه دی؟ الله پاک تخفیفات بیانوي په کفر باندې، تخفیفات بیانوي په نفاق او شرک باندې. دا د کافرانو منافقانو د پاره
رعدونه داسې دی لکه د وریځې آوازه چې دوی ترېنه لړزیږي. و برقن بجلی، دلته لفظ د برقن دی. برق لفظ بیان شوی دی، خپله معنا د برق دی پړقیدل. په اصطلاح کې د وریځې د پړق نه چې کومه رڼا پیدا شي هغې ته برق وایي. تاسو به اورېدلي وي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله د بیت المقدس نه معراج ته ختلو، په احادیثو کې په بخاري شریف کې مسلم شریف کې بیان کړل شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سفر په براق باندې کړی دی. براق ته براق ولې وایي؟ هغه هم د برقون نه اخیستل شوی دی. یعنی دغه سورلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج سفر ور باندې کړی دی، په دومره تیز رفتارۍ سره رفتار کولو لکه د بجلی پړق، لکه د برېښنا چې کومه رڼا په تیزۍ سره ځي، نو د دغه تیز رفتارۍ د وجې نه یې هغې ته برقن لفظ دلته مستعمل دی. نو د هغه تیز رفتارۍ په وجه باندې دغې سورلۍ ته براقن الفاظ ذکر کړل شوي دي په حدیث کې، او دا یې وجه د تسمیې دی. بیا په قرآن پاک کې برقن بشارتونه دي، زیری دي، د خوشحالۍ خبرونه دي. یا و برقنا قرآن مجید کې داسې دلائل دي، قرآن پاک کې داسې براهین دي چې هغې ته د انسانانو عقلونه نشي ټینګېدلی، لکه و برقن د برېښنا پړق ته د انسانانو نظرونه نشي ټینګېدلی. حاصل په بارانه کې برقن بجلی وي، د خلکو نظرونه ورته نشي ټینګېدلی. دارنګې قرآن پاک چې کله الله پاک راولېږلو، په همدغه قرآن مجید کې دلایل دي، په همدغه قرآن مجید کې براهین دي، خو داسې براهین دي، داسې دلایل دي چې د انسانانو عقلونه هغې ته نشي ټینګېدلی، هغې په باره کې حیران دریان دي. ځکه خو مونږ وایو چې دین اسلام د احکامو په باره کې ته خپله عقلي نظریه نشي پیش کولی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه. که چرته دین په عقل سره وای، دین په رای سره وای، دین د انسانانو په تجزیو سره وای، نو په کار دا دی چې په موضوع باندې کله مسح یو مسلمان کوي، په ځای د دې خبرې چې پاسه وچت طرفه د موضوع باندې مسح وکړي، مناسب دا دی چې لاندې د موضوع په تلی باندې مسح وکړي، ځکه د ځمکې سره لګېدلی تلی دی نه وچت طرفه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح د موضوع په اوچت طرف باندې کړې ده، نه په لاندې تلی په طرف باندې. دا خبره مونږه و برقن لپس پسې وکړله چې برق بجلی دا خو په باران کې د وریځې وي، برېښنا وي. قرآن مجید کې دلایل دي، قرآن مجید کې براهین دي چې د انسانانو عقلونه هغې ته نشي ټینګېدلی او نه به ورته ټینګ شي. یجعلون دوی کېږدي اصابعهم سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندرونو د وجې نه،
من الصواعق یو معنا مونږ وکړله، یو بل ترجمام د دغه لفظ کوو، هغه دا چې من الصواعق د وجې د سختو اوازونو نه. لفظ د صواعق دا په دې آیات مبارکه کې ذکر شوی دی. لفظ د صواعق په دې آیات مبارکه کې ذکر شوی دی. صواعق جمع ده، مفرد د دې دپاره صاعقتون دی. قرآن مجید کې لفظ دا صواعق یا صاعقه د دې ماده صاعقه دا په قرآن پاک کې 11 پیری ذکر دي. صاعقه خپله کله په معنا د بیهوشۍ سره هم راځي چې په چا باندې بیخودي راشي، بیهوشي ور باندې راشي. لکه قرآن مجید کې به راشي فصعق من فی السماوات والارض. عام دغه لفظ په معنا د مرګ سره مستعمل دی، فصعق من فی السماوات. موسی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې لفظ د صاعقه مستعمل دی په معنا د بیهوشۍ. سورۃ زمر کې دا لفظ مستعمل دی صاعقه په معنا د مرګ سره. کله نا کله صاعقه په معنا د چغې د آواز، چغې د عذاب سره هم راځي، او کله نا کله په معنا د تندر سره مستعملیږي. لکه په دې آیات مبارکه کې صواعق په معنا د تندرونو سره ده. نو په بارانه کې الصواعق تندرونه غورځيږي. قرآن مجید کې صواعق څه دي؟ اعلان د لا اله الا الله کوم چې په قرآن مجید کې کولی شي، دا د منافقانو د پاره داسې دی لکه تندره. مونږه پښتانه هم وایو چې هغه پلانکي سړي یو خبره زما د وړاندې وکړله، داسې را باندې ولګېدله لکه تندره. نو تندر خو په ده باندې لګېدلی نه دی، تندر خو دی وهلی نه دی، خو دغه خبره ډیره سخته ورته تمامه شوله. دارنګې الله جل جلاله فرمایي د لا اله الا الله خبره د منافقانو د پاره داسې دی لکه تندره. نو ځکه آیات مبارکه کې من الصواعق الفاظ مبارکه بیان کړلی شوله. دین وړاندې حذر الموت یری د مرګ نه. دغه سړی چې په غوږونو کې ګوتې کې ګدي، سرونه د ګوتو کې ګدي، د چا د وجې نه؟ من الصواعق د سختو آوازونو د وجې نه. حذر الموت د وجې د یری د مرګ نه. دارنګې منافقانو د پاره اسلام حذر الموت داسې ښکاري لکه مرګ، کوم چې تیر شوي درس کې هم موږ د هغې بیان کړی و. دارنګې منافقانو د پاره لا اله الا الله کلمې باندې تلفظ کول داسې ښکاري لکه مرګ. قرآنی تعلیماتو باندې عمل کوله داسې ورته ښکاري لکه مرګ. حذر الموت. آیات مبارکه ختمیږي پر راتلونکي جمله مبارکه باندې والله الله پاک محیط راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لرا. سوال دا راځي
چې والله محیط بالکافرین د دې جملې مبارکې د مخکې سره ربط او مناسبت څه دی؟ جواب دا دفع د یو وهم کوي، د یو اعتراض دفع کوي. هغه اعتراض دا دی چې دغه خلک یجعلون اصابعهم سرونه د ګوتو په خپلو غوږونو کې کیږدي، دارنګي ځان یو طرف ته بچ کوي، تیښته کوي، منډې وهي. آیا په دغه حیلې سره به دوی بچ شي د مرګ نه؟ جواب یې وکړلو په دې الفاظ مبارکو سره والله الله پاک محیط راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لره. حاصل دا دی چې د مرګ نه نشي بچ کېدلی. ولې نشي بچ کېدلی؟ محیطون الله پاک په محاصره کې دی دغه خلک. بیا دا لفظ د محیطون بیان شوی دی د الله پاک په صفاتونو کې چې کله مونږ په قرآن مجید کې وګورو نو محیط لفظ اته کرتی ذکر کړل شوی دی او دارنګي د دې لفظ سره سره احاط لفظ دا د الله پاک په باره کې څلور کرتی ذکر شوی دا. بیا که تاسو سوچ وکئ آیات مبارکه بالکافرین په لفظ د کافرانو سره ختم کړو نو سوال دا راځي چې بالکافرین په لفظ د کافرینو سره دغه آیات ولې ختم شولو؟ جواب لفظ د کافرین کی اشاره د دې خبرې د پاره چې عقیدوي منافقه دا کافر دی. دو قسمه منافق دی، یو عملی دی، دویم عقیدوی دی. عملی منافق کوم یو دی؟ حدیث ته بخاری شریف او مسلم شریف کې دی اذا حدث کذبا، کله چې د خبرې کې دروغ وایي، و اذا عاهد غدر، کله چې لوز وکي بوفایی په لوزی کوي، و اذا تمن خانه، کله چې امانت ور سره کی خودلې شي خیانت کوي. نو خیانتګر یو، لوز ماتون کې دوا، دروغ ویون کې درې. دوی ته په حدیث مبارکه کې منافق ویل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته منافق ویلی دی. خدا هغه منافق دی چې عقیدوي نه دی، دا عملی دی. عملی منافق دا د اسلام د دایرې نه دی وتلی. عقیدوي منافق هغه د اسلام د دایرې نه وتلی دی. نو کله چې دلته په دې آیات مبارکه کې او کصیب من السماء فیه ظلماتنا د منافقانو مثال و، او هغه منافق ترینه مراد و چې داغه عقیده کې دنه په زړه کې کفر دی، په خوله باندې ایمان او د اسلام اوازونه دي، د مسلمانانو سره د همکارۍ پیغامونه دي. دا عقیدوي منافقه بالکافرین دا د کافرو سړی دی، دا مسلمان نه دی. نو ځکه آیات مبارکه والله محیط بالکافرین الفاظ سره ختم کړلی شولو. یکاد البرق
نجدی دے دغ بجلی یختفو چی و تختوی ابصارهم نظرون ددوی کلما اضاء هر کل چرناشی لهم دوی لرا مشو زیفی پا دغرنا کی و اذا ازلم ارکل چتیارشی علیهم پا دوی باندی قامون ودرگی دوی پخپل زی باندی ولو شاء الله کچری الله پاک غختلی وی لذابا نو ختم کړي بیو بسمعیم اوریدل د دوی و ابصارهم لیدل د دوی ان الله یقینا الله پاک على كل شيء پاریوشی باندې قدیر وسولاده. د دې آیات مبارکه کوم چې د سورت بقره 60 نمبر آیات ہے دا د دې لفظي ترجمه شولا کوم چې مونږ بیان کړلا. رازو د دغه آیات مبارکه مضمون د دغه آیات مبارکه څه ده؟ دویمه د دې آیات مبارکه ربط او مناسبت ته تیر شوي آیات مبارکه سره په کومه طریقې باندې ده؟ دریمه د دې آیات مبارکه د مفرداتو تفسیر امدارنگی تشریح نو ټول څلور خبرې دي. یو لفظی ترجمه واغه بیان شولا، دویم مضمون ده د دې آیات مبارکه، دریم ربط و مناسبت ده د دغه آیات مبارکه، څلورم هغه د دغه آیات مبارکه د مفردات و وضاحت و تفسیر ده. رازو د لفظی ترجمه نورستا کوم چاوله خبره وا، دویم خبره تا چاغه مضمون ده. د دې آیات مبارکه مضمون د تیر شوي آیات مبارکه سره تړل شوی ده. مفسرین دارنگی فرمائی چې په دې آیات مبارکه کې یکاد البرق یخطف ابصارهم تتمه د مخکینی مثال ده. مخکینی مثال تتمه پم دغه آیات مبارکه سره کوي، یعنی د تیر شوي مثال حصه پاتې ده. دغه آیات مبارکه د تیر شوي مثال د پاتې شوي حصې اتمام کوي، پوروالی کوي. دا خو د مضمون په لحاظ سره خبره شوله. رازو ربط و مناسبت تا سوال دا رازی چې د دې مخکې سره ربط و مناسبت څه ده؟ د دې ربط و مناسبت په باره کې مونږ یو څو خبرې کوو. اول دغه آیات مبارکه یکاد البرق جمله مستانفه ده، دیتا استناف وائی. استناف لفظ عام طور سره مونږ په پښتو کې هم استعمال کړی ده چې دا د استناف محکمه ده. استناف د علم معانی په اصطلاح کې اصل کې عبارت ته جواب د سوال مقدره نه، یعنی یو پټ سوال وی داغي جوابي هغه ته استناف وایي. دلته کې هم یو سوال دی. سوال دا راځي چې کله یو سړی داسې باران کې راایثار دی چې هغه بارانه کې ظلماتون دی، رعدون دی، برقون دی، د تندر امکانات پکې دي، د مرګ خطر پکې دی. نو کله چې برق پمدغه بارانه کی نو دا خلق سکی
یعنی د برقون په وخت کې د دغه خلکو حال څه دی؟ نو جواب په دغه طریقې باندې وکړلو. یکاد البرقو نږدې د بجلی یخطفو چې وتختوي ابصارهم نظرونه د دوی. دا جواب شولو. دویمه مخکې حال د رعد و چې رعد کله په بارانه کې وي نو من الصواعق د تندرونو خطروي، حذر الموت ته مرګ خطروي. دی آیات مبارکه کې یکاد البرقو د برق حالات بیانیږي. حال د برق ده. دریمه مخکې وو چې منافقان د عقیدې په بنیاد سره د قرآن پاک نه نفرت کوي علیاذ بالله. دلته فرمایي چې د منافقانو عمل مفادات دنیویو د پاره ده. کله چې په اسلام کې ګټې وویني، اسلام کې د دوی مفادات خوندي وي، اسلام کې د دوی جان مال ابرو عزت ته تحفظ ده، مشو فیه، نو دوی اسلام ته مخکې کیږي. او کله چې د دوی مفادات په اسلام کې نوي، مفادات په حالاتو د اسلام کې نه پوره کیږي. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، نو بیا دغه منافقان سکی قامو ودریږي. که چېرته مونږه لږ نور وضاحت وکړو نو په داسې طریقې باندې هم کولی شو. هغه دا چې لکه برق د اسمان ته نظر نشي ټینګېدلی، دارنګې یکاد البرق یخطف ابصارهم، د انسانانو عقلونه دلائلو د قرآن مجید ته هم نشي ټینګېدلی. دلته یو مسله علماء کرامو ثابته کړې ده. هغه مسله دا ده د قرآن پاک نه نفرت کول عیاذ بالله یو. دویم د قرآن پاک په وجه باندې مفادات دنیوي حاصلول. قرآن پاک باندې عمل د مفادات دنیویو د پاره کول دا په جرم کې په ګناه کې یو شانته برابر دي. او دې سړي ته منافق ویلی شي چې کله د قرآن پاک په وجه باندې مفادات وي نو اسلام ته مخکې کیږي، مفادات نوي د اسلام نه دی شاته کیږي. دا د دې آیات مبارکه نه معلومه شوله. یکاد البرقو نږدې دی دغه بجلی. آیات مبارکه کې لفظ د یکادو دی. یکادو تا مفسرین فعل من افعال المقاربه وایي. دا یو فعل دی د افعال مقاربه ونه. دا بیا دلالت کی په قرب باندې، یعنی قرب الخبر وقوع د پاره لیکن واقع شوی نوي. نو دلته کې دا معنا ده چې دا خبره یخطف ابصارهم دا نږدې دی خو لا شوی نه ده. یخطف ابصارهم لا واقع شوی نه دی لیکن دوی ورنږدې شوي دي. بیا دا لفظ د یکادو قرآن مجید کی دامادات سلیرش کرتی ذکر کړل شوی دا. لفظی ترجمه مونږه پښتو کې دارنګي وکړله. یکاد البرقو نږدې دی دغه بجلی یخطفو چې وتختوي ابصارهم د دوی نظرونه. لفظ د خطفه
دا په ټول قرآن پاک کې چې مونږ ولټوو اوه کرتې ذکر دی. د خطه په خپله معنا دی په عجلې سره، په سرعت سره، په تادې سره د یو شي تختول. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق نږدې د بجلی، یخطفو چې وتختوي ابصارهم د دوی نظرونه. حاصل دا دی د بجلی پړقه کله نا کله نظر ختموي، فایده یې نه وي. دارنګې منافقانو د پاره بشارتونه مفید نه دي، لکه مخکې چې بیان شوله. خو کله چې دغه منافقانه دنیوي بشارتونه دوی وګوري، فتوحات غنیمتونه وګوري، نه اسلام ته بیا مخکې کیږي او تکلیفونو خبرې سره بیا د اسلام نه شاته کیږي. دا معنا ده کلما ارکلا اضاء چې رڼا شي لهم دوی لرا. دا لفظي معنا مونږ وکړله. حاصل دا دی دنیوي خوبیانې چې کله دوی په اسلام کې وویني نو بیا اسلام ته مخکې کیږي، لکه یو تن په سخت بارانه کې د بجلی پړق سره منډه وهي، خپل د پناه ځای ته ځان رسوي. دارنګې دوی هم مشو فیه. وَإِذَا أَظْلَمَ کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې قامو نو دوی ودرېږي. حاصل دا دی چې په همدغه بارانه کې چې کله تیاري نو بیا دوی ودرېږي، قامو نو ودرېږي. دارنګې منافقانه چې تکلیفونه د اسلام وګوري، لکه مسله د جهاد، مسله د انفاق، نو دغه منافقان بیا اسلام نه تیښته کوي، په خپل ځای باندې ودرېږي، قامو ودرېږي. دا معنا شوله. نو لنډ حاصل دا شولو چې منافقان په دین باندې که چرته چلیږي، مفادات دنیویو د پاره چلیږي، مشو فیه. خو د اسلام تکلیفونه چې کله وګوري قامو نو دوی بیا ودرېږي، اسلام ته نه راځي. سوره حج کې به هم داسې مضمون راشي چې خلق د الله د دین نه په څنډه اوسېږي. که مفادات یې نو اسلام باندې روانېږي، که مفادات نه وي نو د اسلام نه شاته کېږي. ولو شاء الله کچری رضا شوی وی د الله پاک لذابا نو ختم کړي به وو بسمعیم اوریدل د دوی و ابصاریم لیدل د دوی. دی آیات مبارکه کې ولو شاء الله لذاب بسمعهم و ابصارهم. د دې آیات مبارکه د دې جملې حاصل دا دی لکه څنګه چې سمون بکمون عمیون الفاظ مبارکه وکي وضاحت د دې خبرې شوی وو چې دغه کافرانو منافقانو باطنی اندرونی دننه اوریدل لیدل الله پاک ختم کړي دي. نو دې جمله مبارکه کې فرمایي لذاب بسمعهم و ابصارهم. ام دغه الله پاک قادر ده، دغه الله پاک وسلري په دې خبره باندې چې دغه ظاهري لیدل کتل کومې چې تاسو یې نه دام الله پاک د دوی نه ختم کی، دا قوتونه الله پاک د دوی نه ختم کی. په دې باندې الله پاک قادر ده. نو ځکه موږ لفظي ترجمه دارنګي کوو ولو شاء الله کچری رضا شوی وی د الله پاک لذابا نو ختم کړي به وو بسمعیم اوریدل د دوی و ابصاریم لیدل د دوی. دا لفظي ترجمه
امدارنګي داغي چې کوم حاصل او مفهوم د آیاتو دا بیان شولو راځو پم دغه جمله مبارکه کې د مفردات و تشریح تا یو لفظ د لو ده. لو لفظ کله د پاره د تمنا آرزو د پاره راځي، لکه سوره حجر کې براشي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کله دا لفظ د لو مستریه راځي، کله دا لفظ د لو شرطیه استدلالیه راځي، کله دا لفظ د لو شرطیه خارجیه راځي. نو علمی بحث کې چې کله تاسو د تفاسیر ګوره لو تمانیه، لو مستریه، لو شرطیه استدلالیه، لو شرطیه خارجیه. مونږ بحث د لو تمانیه نکوو، د لو مصدریه نکوو، د لو شرطیه خارجیه نکوو. لو شرطیه استدلالیه د دې تفصیل او تشریح نکوو. مونږه صرف او صرف وضاحت د لو شرطیه خارجیه کوو. دا مخکینی درې واړه د دې وضاحت نه کوو. لو شرطیه خارجیه څه ته وایي؟ یو علمی اصطلاح ده، هغه اوله بیانوو بیا وروسته په پښتو کې د هغې وضاحت کوو. لو شرطیه خارجیه دا په دو جملو باندې داخليږي. لو شرطیه خارجیه په دو جملو باندې داخليږي. بیا دغه لو لوانگ تعلیمی رادیو انتفاع ثانی شپږ FM راولی د وجه د انتفاع اولنا. اوس آیات مبارکه باندې تاسو نظر واچوئ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. دلته لو لفظ باندې نظر واچوئ. لو شرطیه خارجیه ده، شاء الله دا یو جمله ده، لذهب بسمعهم وابصارهم دا بل جمله ده. مونږ داسې ویلی وو چې لو شرطیه خارجیه راځي انتفاع د دویمې جملې ته، یعنی دا دویمه جمله نفي کوي، دویمه جمله ختمي نفي کوي. دویمه جمله کومه یوه ده؟ لذهب بسمعهم وابصارهم. دا دویمه جمله ده د وجه د انتفاع د اول جملې نه. اوله جمله کومه یوه ده؟ شاء الله. پښتو کې اوس موږ دارنګې وایو ولو شاء الله. دا الله پاک رضا نشتا، دا الله پاک اراده نشتا. لذهب بسمعهم وابصارهم. نو د دوی ظاهری نظرونه او د دوی ظاهری اوریدل لیدل دام الله پاک ختم نکړله. بیا په پښتو کې دارنګې وایو الله پاک د دوی ظاهری لیدل او د دوی ظاهری اوریدل ځکه ندی ختم کړي چې ولو شاء الله د الله پاک رضا نه دی راغلی. یعنی ظاهری نظرونه او ظاهری اوریدل ځکه نه دی ختم کړي الله پاک چې دلته د الله پاک رضا نه پیدا، د الله پاک رضا نشتا. دای په پښتو کې وضاحت شوله.
نو لن به بیا په اصطلاح د علمیه کې یا اصطلاح د علماو کې دارنګي وایو دلته مشیت الهی ذهاب د سمع بصر دواړو منتفی دی دواړه نفی دی ولو شاء الله لفظ دا لو څلورو خبرو د پاره راتلو د هغې وضاحت مونږ وکړلو اوس لفظ د شاء مشیت ته راځو دغه ماده د مشیت قرآن مجید کې 204 کرتی ذکر ده شاء یو معنی د رضا دویم معنی د اراده دریم رضا او اراده دواړه معنو احتمال لرلی شي دغه لفظ بیا شاء فعل ده د مفعول اکثر محذوفی ورستنی جمله پاغي باندې دلالت کوي نو علمی لحاظ باندې بیا تقدیر دارنګ شو ولو شاء الله اذهاب سماعهم وابصارهم لذهب بهما دا چونکی یو علمی نقطه و چې مونږ بیان کړله آیات مبارکه کی ولو شاء الله دا الله پاک مشیت ذکر شوی ده دارنگی د بنده مشیت هم وی د بنده اراده رضا هم وی خدا خبر یاد ساتل پکار دی چې د بنده رضا اراده دا تابع ده د الله د رضا د اراده یعنی انسان په خپل رضا اراده کې مستقل نه ده بلکہ تابع دے دیرشم سپارہ سورہ تکویر کی براشی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ دا د سورہ تکویر 9 نمبر آیات کی دے آغا شی چې تاسو غواړئ آغا نشي حاصلولی مگر په هغه وخت کې چې الله پاک وغواړي نو هغه شی به بیا تاسو حاصل کې ولو شاء الله کچری رضا شوی وی الله پاک لذابانو خامخا بوتللی بیو بسمع موردل ددوی و ابصارهم لیدل ددوی ان الله یقینا الله پاک علی کل شیء پاریو شی باندې قدیر وسوالا ده کله چې مونږه یکاد البرق آیات مبارکه مضمون بیان کړلو چې دا تتمه د تیر شوي مثال ده او بیا د مضمون نه وروسته تشریح د مفرداتو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم پورې وکړلو دې نه وروسته د آیات مبارکه ان الله علی کل شیء قدیر جمله مبارکه ده دا هغه جمله مبارکه ده چې د تفسیر په لحاظ سره مشکله ده ګرانه ده تفسیر ضروری ده چې هغه وکړلی شي ځکه په آینده سورتونو کې آیاتونو کې دغه لفظ د قدیر لفظ د شی دا بار بار راځي نو ان شاء الله تعالی آینده درس کې ان الله علی کل شیء قدیر د دې تشریح او د دې تفسیر ډیر ضروری دی هغه به ان شاء الله تعالی دا الله پاک په توفیق باندې بیانو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ